السلام علیکم. د مدیریت د مضمون یا د کورس پروګرام ته ښه راغلاست. په دغه کورس کې به موږ تاسو د مدیریت په اړه مکمل معلومات ترلاسه کړو چې مدیریت څه شی دی، د مدیرانو وظایف دي، د مدیرانو ډولونه دي، د دوی مهارتونه او چلنجونه دي. لومړی ورځو د منیجمنت په اړه مو جنرال انفارمیشن ورکوو چې منیجمنت څه شی ده، او په دوهم قدم کې د سازمان په اړه البته معلومات ورکوو چې اکچولی سازمان څه شی ده، د سازمان هدف اکچولی څه شی ده. نو په دې کې به موږ تاسو سازمان په دغه مسایلو بحث وکړو. همدارنګه موږ تاسو به له هغه ډول خلکو سره موږ تاسو په دغه لیکچرونو کې سره کار ولرو کوم چې په سازمان کې خپل وظایف ترسره کوي، چې دغه خلک مدیر صاحبان کیدای شي او یا په سازمان کې کارکوونکي کیدای شي. همدارنګه موږ تاسو به د منیجر په اړه توضیحات ورکړو چې مدیر څه شی ده. منیجر چې انګلیسي کلمه ده چې موږ تاسو ورته پښتو کې مدیر وایو، دغه څوک ده، د وظایف څه دي، هغه کوم مسؤلیتونه څه دي په یو سازمان کې. همدارنګه موږ تاسو به د سازمان هغه پرفارمنس چې کوم دي، یعنې هغه فعالیتونه چې کوم ډول سازمان کې فعالیتونه ترسره کیږي، یعنی های لیول افیشنسي افیکټیونیس، دغه مسایل دي. څومره سازمان کې فعالیتونه مؤثر وي، څنګه ترسره کیږي دغه مؤثر فعالیتونه، څنګه دغه ریزلټ موږ تاسو ترلاسه کوو. مدیریت وظایف څه دي په یو سازمان کې، دوی باید څه ترسره کړي، څه وخت ترسره کړي، کوم وظایف، کوم صلاحیتونه، کوم مسؤلیتونه د دوی ترمنځ، لکه د دوی څنګه تصمیم ونیسي په یو سازمان کې، څنګه د سازمان ټولې چارې ارګنایز کړي، ترتیب کړي، پلانینګ د سازمان لپاره څه کنټرول بیا دغه چارې څنګه کړي، او همدارنګه په سازمان کې هماهنګي څنګه رامنځته کړي، او د سازمان د کارکوونکو د ادارات او د ډپارټمنټونو ترمنځ څنګه یو ښه کمیونیکیشن رامنځته کړي، او یا څنګه یو سازمان له بیروني محیط سره وصل کړي. په دغه کورس کې به تاسو به دغه مکمل معلومات ترلاسه کړئ. د سازمان داخلي سټرکچر څنګه کیدای شي، کوم ډول سټرکچر باید یو سازمان ولري ترڅو دغه سټرکچر د سازمان له هدف سره یو کنیکشن، یو رابطه وجود ولري، چې په دې بحث کې به موږ تاسو هم کافي زیات شمیر توضیحات یا ایکسپلینیشن ولرو. په وروستي سټیج کې چې کوم دی، یا لیول چې کوم دی، هغه د منیجمنت سکلز په اړه کې به موږ تاسو البته بحث ولرو چې مدیران باید کوم ډول مهارتونه باید دوی ولري ترڅو په ټولو فعالیتونو کې دوی ورته استفاده وکړي، دغه چارې چې کوم دي په منظم ډول منیج کړي، مدیریت کړي، او دغه اکټیویټیز چې کوم دي دغه دوی ته یو کنیکشن، یو برج وصل کړي د سازمان له اهداف سره. همدارنګه په اخر د لیکچر کورس کې به موږ تاسو د چیلنجونو په اړه کې فوکس ولرو، هغه ابسټیکلز یا هغه تهدیدونه چې کوم دي په یو سازمان کې، چې د سازمان فعالیتونه تر اغېزې لاندې راولي، یعنی شاید ورځنی یو خنډ ورته خنډ وي او دوی نشي کولی د سازمان اهداف په ښه شکل ترلاسه کړي. دغه خنډونه کوم دي چې د سازمان فعالیتونه تر اغېزې لاندې راولي، او یا د سازمان اهداف چې کوم دي نشي ترلاسه کېدلی، په خپل وخت نه ترلاسه کېږي، او یا دغه خنډونه د دې سبب ګرځي چې لا بجټینګ وشي، یا د سازمان کوم فاینانشل کاپیټل چې کوم دی مصرف شي. نو په دغه کورس کې به موږ تاسو مکمل دغه شارټ دغه ریویو چې کوم دی ما اوس وکړه، نو دغه ټول معلومات سره د ایکسپلینیشن او توضیحاتو به موږ تاسو ان شاء الله په دې کورس کې ډیپلی وایو، ترڅو تاسو په دې پوه شئ چې منیجمنت څه شی دی، په اوسني وخت کې څومره اهمیت لري، او همدارنګه څنګه خلک ترې اغېزمن کېږي. نو دغه منیجمنت موږ تاسو ویلی شو چې په اوسني وخت کې یو له کلیدي بحث څخه عبارت دی. که چیرې په یو سازمان کې منیجمنت شتون ونه لري، د سازمان ټول فعالیتونه به نامنظم وي، او همدارنګه د سازمان اهداف به نشي ترلاسه کېدلی، سازمان په آن ټایم خپل فعالیت نه ترسره کوي، کارکوونکي به په خپل سر وي، دوی به مختلف شمېر کارونه کوي، شاید سازمان بجټینګ زیات مصرف شي، د دوی هغه ټایم ویست شي. دلته زیات شمېر مسایل دي چې منیجمنت ته دلته اشاره کیږي چې باید منیجمنت حتما په سازمان کې شتون ولري. نو راځئ وپېژنو چې دغه سازمان چې کوم ډول منیجمنت ته ضرورت لري، منیجمنت څه شی ده. تاسو به د دې کورس په اخر کې په دې په ارزښت پوه شئ چې منیجمنت څه شی ده. همدارنګه تاسو به د کورس په اخر کې وتوانئ چې منیجمنت وکړئ، یعنی څنګه خلک مدیریت کړئ، څنګه د منیجمنت مختلف وظایف ترسره کړئ. دغه کورس تاسو ته دغه وړتیا، دغه سکیل در بخښي چې سازمان ټول فعالیتونه، د سازمان ټول کارکوونکي، یعنی ټول هغه فعالیتونه چې شتون لري، مدیریت کړئ.